السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ کوئ. د سعودي عرب په ریاض کې د ګاډي په حادثه کې عزتمن شپږ پاکستانی مزدوران عزتمنو په وفات شوي دي. عزتمن د دغه وفات شوي او دغه شهید شوي کسانو تعلقات د کوم ځای سره دي، لازم موږ سره د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګینه وکړم، تاسو کو چیرې زموږ په دې فني کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د فني کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو هر وخت دغه شانتې ناروا کارونه کېږي. مینهوالو چې نن څنګه عزتمنو یو ځل بیا په سعودي عرب د ریاض په ښار کې عزتمنو د ګاډي په حادثه کې شپږ پاکستاني مزدوران یعنې د اسکران کې وفات شوي دي. مینهوالو د دغه وفات شوو کسانو د پی آی ای جز والا عزتمنو نو د دغه د لاشونو د راوړلو نه انکار کړی دی. ویل دي چې موږ سره د دې ځای نشته دی، موږ سره جزونه واړه دي او که چېرې ویل لغونتې انتظار وکړي نو دا به بیا موږ تاسو له یو بسو. نو تاسو ته د دې خبرې علم دی چې د پاکستان حکومت چې څومره مسافر مړه کېږي پی آی ای به یې پول به یې راوړي، د دې څه پیسې نشته دی. خو مینهوال د هغې د پاسه پی آی ای والے انکار کړی دی. بیا عزتمن مسافر خپلو کې راټول شوي دي او پیسې یې راټولې کړي دي، په خپله خرچه باندې دغه مړي عزتمنو لوی دیر ته رسېدلي دي. الحمدلله هغه لاشونه خپل خاندان ته او خپلو رشته دارانو ته میلاو شول او ښه په خوشحالۍ باندې عزتمن د دغې جنازه وکړل شوه. او الله تعالی دې دغه کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي چې د کومې کورنۍ والې عزتمن دغه لاشونه زموږ داسې عزتمن ته نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د فني کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.